او د سیاسي ګوندونو د افرادو او د غیر ګوندي شخصیتونو په وجود کې د ائتلافي خصلت لرونکي حکومت او قضایه قوه د دولت یو مستقل او غیر ګوندي رکن په توګه منځته راغلی. ګرانو هېوادوالو، لکه څنګه چې پوهېږئ د افغانستان جمهوریت اساسي قانون له تصویب وروسته موده کې د ملي روغې جوړې د تحقق په مقصد د افغانستان د جمهوري دولت د سوله ایزو نوښتونو او طرحو په نتیجه کې په ملي او نړیوال ډګر کې ټاکونکي بریالیتوبونه او پرمختیاوې شوي دي. د مخالفو غصبانو زیات ګروپونه د ملي روغې جوړې له تګلارې سره یوځای شوي او له هېواد نه لرې یو شمېر هېوادوال خپل پلرني هېواد ته راستانه شوي دي. د جنوب د مختلفونو په لاسلیک کولو او زموږ له هېواد نه د شوروي اتحاد د محدودو پوځي قطعاتو پر ستنېدلو او د هېواد د خپلواکۍ مخنۍ بشپړتیا ملي واکمنۍ په مستقلانه دفاع سره د افغانستان جمهوري دولت نړیوال تفتیش او اعتبار ورځ په ورځ ټینګ شوی دی. د افغانستان د جمهوري دولت د ملي روغې جوړې تګلاره او سوله ییز سیاست ورځ په ورځ د نړیوالو سازمانونو او ټولنو د تایید او ملاتړ وړ ګرځي. چې په دې برخه کې کولی شي په بېګناه فدراسیونو هېوادونو د کنفرانس د سندونو او د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي غونډو 43 څلور او 15 سپېڅلي یادونه وکړي. په هغو نویو حالاتو او احوالو کې چې د اساسي قانون له تصویب وروسته په دویمو کلو کې چې د ملي روغې جوړې د تګلارې د ژورتیا او پراختیا لپاره رامنځته شو، په اساسي قانون کې د جزئي تعدیلونو د رامنځته کولو ضرورت د ایران خوا د جولای میاشتې لویې جرګې هغه ارزښتناک تعدیلونه چې د ټولنې په سیاسي او ټولنیز ژوند او د سولې او مخالفت په تأمینولو کې بېساری اهمیت لري تصویب کړي. اساسي قانون کې په تعدیلونو سره د سیاسي پلورالېزم پر بنسټ د ډیموکراسۍ د ژورتیا په لاره کې د دولتي نظامي او په مجموع کې د افغانستان جمهوریت د سیاسي سیستم د اساساتو د ټینګښت په لاره کې څرګند شامل دي. ګرانو هېوادوالو، په دا ټول کې چې د اساسي قانون له تصویب د دوه مطالبې ګڼونکو د لوی خدای له دربار څخه د اساسي قانون په انحراف پرته تطبیق، د قانونیت او ډیموکراسۍ په ټینګښت، د اتباعو د حقوقو او ازادیو او د ټولنیز عدالت په تأمین، د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق او د سراسري سولې په سمبالتیا کې د ټولو دولتي ارګانونو په تېره بیا د حقوقو او د قانون د نظم د ساتنې د ارګانونو د لاسلیکو بریالیتوبونو هیله کوي. ضروري بولم چې د اساسي قانون د ژمي، کالیزې، لمانځنو، طبیعت، ټولو ګرانو هېوادوالو او د هېواد په دننه او بهر کې سیاسي ځواکونو ته ډاډ ورکړم چې د افغانستان جمهوري دولت به د پخوا په څېر د ازادۍ او ډیموکراسۍ د دفاع په ټیم سنګر کوي او د قانون د حاکمیت او د قانون د ټینګښت، د اتباعو د حقوقو او ازادیو د تضمین او د باور او ډاډه د اسلامي او افغاني اخوت او روزنې فضا برابرولو په لاره کې د ډیموکراسۍ له ځواکمنۍ وسلې نه د اغېزمنې استفادې په خاطر خپلې ټولې هڅې په کار واچوي. من الله التوفيق. نجيب الله افغانستان جمهوریت. د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د رومانیال جمهوریت د جمهور رئیس الاسماء جون ایجت کو په نامه د دغه هېواد د ملي ورځ له امله د خارج څخه مبارکۍ یو پیغام خبره شوې ده. په پیغام کې د ضروري حکومي مبارکیو د ډېرو څو مراتبو د څرګندېدو په ترڅ کې ډاډ څرګند شوی چې د افغانستان جمهوریت د رومانیا جمهوریت اوسنۍ دوستانه اړیکې په راتلونکي کې هم د دواړو هېوادونو او د نړیوالې سولې او ثبات په ګټه زیاته تمثل وکړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله لخوا د بنین د خلکو جمهوریت د جمهور رئیس د الاسماء کو په نامه د بنین د هېواد د ملي ورځ له امله د واده د مبارکۍ پیغام خبره شوې ده. په پیغام کې د ټولو مبارکیو د څرګندولو په ترڅ کې معلوم شوی چې د افغانستان جمهوریت او د بنین د خلکو جمهوریت ترمنځ دوستانه اړیکې به د دواړو هېوادو د خلکو او د نړیوالې سولې په ګټلو په خوا زیاته پراختیا او پیاوړتیا ومومي. د افغانستان جمهوریت صدراعظم محترم عبدالحق خالقیار لخوا د رومانیا
بعد د رومانیا جمهوریت د صدراعظم جلال المآب سپیکر رومان سلاما بخارست ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. د بل خبر له مخې د افغانستان جمهوریت د صدراعظم محترم فضل الحق خالقخیر لخوا د خلکو جمهوریت د صدراعظم جلال المآب لاستي فضل سلاما د بنین د هېواد د ملي ورځې له امله ټول سلمان ته د مبارکۍ پیغام مخابره شوی دی. په دغه پیغام کې د ښځو د حقونو د څرګندولو په ترڅ کې د هغه جلال المآب د بنین د بهرنیو چارو د وزیر جلال المآب مومي سور کیل په نامه او مسؤلیتونه ثابته کړل او د دوی تخصیص وویل. په پای کې د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د مرکزي کمیټې لومړي منشي محمد ابراهیم د ملي روغې جوړې د تګلارې د تحقق او په هغه کې د سولې او امنیت د سمبالتیا په لاره کې د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د غړو د کار او فعالیت په باب خبرې وکړې او د نورو په نمایندګۍ ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان لپاره د وسلوال پوځ د هندوستانونو طبي څوک لازمه کړنه خپل د باسپال سود په توګه هدف کړي. د دولتي امنیت وزیر ستر جنرال غلام فاروق یعقوبي نن د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان په کندهار کې د برخوالو منتخب استازو سره وکتل. د اطلاعاتي اژانس د شعوري څانګې د خبر له مخې د دې کتنې په ترڅ کې د دولتي امنیت وزیر هېواد د دښمنانو د توطیو او دسیسو او دښمنونو د شنډولو په کار کې د ځوانانو د سازمانونو د غړو خاصو کارنامو په ارتباط خبرې وکړي او د ملي روغې جوړې د تګلارې د انساني سیاست په بشپړ تعاقب او د سولې او امنیت په تامین کې د دوی مصالحتونه بیان کړل. په متحدینو ته نو د نورو پر نمایندګۍ د ورسپارل شویو دندو په ترسره کولو کې د هغه شخصیتونو او ژمنه وکړه. په پای کې د ستر جنرال غلام فاروق یعقوبي لخوا د افغانستان د ځوانانو د ډیموکراتیک سازمان د کندهاري باسمانو ته د دولتي امنیت وزارت سوغاتونه ورکړل شول. د یو بل خبر له مخې د دولتي امنیت وزیر ستر جنرال غلام فاروق یعقوبي نن د دغه وزارت د لوژستیکي تخنیکي او مالي کارکوونکو د سیمینار د کار په پای کې چې په دې وروستیو وختونو کې جوړ شوی یو شمېر مخکښو منصبینو ته د افغانستان جمهوریت نښانونه او مډالونه ورکړل. د اطلاعاتي اژانس د شعوري څانګې د خبر له مخې د سیمینار د کارکوونکو په پیل کې د دولتي امنیت وزارت جنرال محمد واقع د سیمینار د برخوالو د کار او فعالیت په ارتباط خبرې وکړي. د سیمینار کار د ستر جنرال غلام فاروق یعقوبي لخوا وڅېړل شو او د خبرو په ترڅ کې د ملي روغې جوړې د تګلارې په بشپړ تعاقب او د سولې او امنیت د تامین په کار کې د سیمینار د برخوالو رانغښتې دندې او مسؤلیتونه مشخص کړل. په مقابل کې څو تنو د نورو په نمایندګۍ خپلو خبرو په ترڅ کې د ملي روغې جوړې د تګلارې په تعاقب او د سولې او امنیت په تامین کې د هغه فعالیت ژمنه وکړه. د ملکي هوایي چلند او توریزم وزیر حمید الله طرزي نن له همدې مخکې د خپل کار په دفتر کې د شوروي اتحاد د توریزم ریاست له مرستیال جورج سیروف سره وکتل. د دغې کتنې په ترڅ کې د توریزم د مسألو په باب خبرې وشوې او دواړو خواوو موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې د توریزم په برخه کې د همکارۍ په باب یو تړون تصدیق کړي. ابوالقاسم فردوسي د مړینې د زرم کلین د لمانځلو د نړیوال علمي سمپوزیم په کار کې د مرکزونو بهرنیو مېلمنو په ویاړ پرون ماښام د افغانستان جمهوریت علوم اکاډمۍ لخوا په تالوبالا هوټل کې یو مېلمستیا وشوه. په دې مېلمستیا کې د وطن ګوند د مرکزي شورا د اجرا هیئت او د رئیس مرستیالانو اکاډمیشن سلیمان لایق او نجم الدین کاویاني د علوم اکاډمۍ رئیس د اکاډمیشن کاندید عبدالکبیر رنجبر او د دغه اکاډمۍ یو شمېر غړو یو شمېر پوهانو او لیکوال او د کابل پوهنتون د ځینو استادانو ګډون کړی و. د مېلمستیا په پای کې د راډیو تلویزیون د هنرمندانو لخوا یو کنسرت ورکړل شو.
د پکتیا ولایت د منځګړیتوب د کمیسیون د کار او فعالیت د څېړنې په مقصد د دغه کمیسیون غونډه پرون د پکتیا ولایت د سرحدونو چارو په ریاست کې جوړه شوه. په پیل کې اساسي رپوټ د کمیسیون رئیس لخوا ولوستل شو چې په یوه برخه کې ویل شوي دي. د منځګړیتوب د کمیسیون د غړو د کار او فعالیت له امله د روان کال په تېرو اتو میاشتو کې زموږ د هېوادوالو 16540 کورنۍ چې یوه موده په پاکستان او ایران کې د ژوندی ژوند تېراوه د ځاځیو، څمڅنیو، زرمړي، احمد خیلو، ډبرانو، سیدکرم ولسوالیو او د ګردیز د ښار په مربوطاتو کې راستنې شوي دي. دغه راز د کمیسیون د غړو د کار او فعالیت او د هغه د ځاځیو، منګلو، درمسیو قومونو سره د تفاهم له امله د ګلبدین د افراطي ډلو بغړنی ضد او اسلامي حزبیت چې د ځوانانو د بیداري کولو، جګړې او وینو تویولو ته د خاطو د راکښلو په خاطر ترسره کېده شنډ شوی دی. وروسته شهزاده ګل نوري، محمد اکبر ګردیزي، شهزاده مسپل، بسم الله زرمسي، ممیز احمد خیل او حاجي حلیم هر یو په باب سره خبرې وکړې او په کلیو او بانډو کې د کمیسیون د کار د څرنګوالي د اغېزمنتوب ترتیبات مشخص پیشنهادونه وړاندې کړل. د غونډې کار د پکتیا والي او د وطن ګوند د پکتیا د ولایتي شورا رئیس محمد انور حاصل وچوي د کمیسیون د غړو د کار او فعالیت له امله د درناوي په ترڅ کې په هېواد کې د وروستیو بدلونونو او د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله د سولې د نویو پیشنهادونو په ارتباط د کمیسیون غړو ته معلومات ورکړل. غونډه د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. د کابل ښار د بېلابېلو ناحیو د جامع جماعتونو او تکیهخانو امامانو، خطیبانو او واعظانو نن د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته د عدالت، د تامین او د بشر حقوقو ته د درناوي په باب خپلې ځینې موعظې وکړې. واعظینو د قرآني آیاتونو له مخې د اخلاقي مفاسدو او د بشري ضد جرمونو د کولو د مخنیوي په خاطر د هر مسلمان مؤمن دنده څرګنده او بیان کړه. په پای کې لمونځ کوونکو په هېواد کې د سولې د تامین او د جګړې او وژنې د بندېدو په خاطر د لوی خدای جل جلاله دربار ته د دعا لاسونه پورته کړل. د افغانستان د جمهوري دولت له سوله ایزو اقداماتو سره د ننګې او ملاتړ د څرګندولو په خاطر نن د بادغیس ولایت د سلګونو تنو عالمانو، روحانیونو او لویانو په ګډون د دغه ولایت د مولوي محمد اظهر په مدرسه کې یوه پراخه غونډه وشوه. د دغې غونډې په پیل کې له هغه وروسته چې د کلام الله مجید څو آیتونه ولوستل شول، د غونډې څو تنو بچوالو د نورو په نمایندګۍ په هېواد کې د جګړې د بندولو او د سولې د تأمین په خاطر د افغانستان د جمهور رئیس محترم نجیب الله له ښو او سوله ایزو اقداماتو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. غونډه د افغانستان د خلکو د سوکالۍ او نیکمرغۍ او د جګړې د ډېر ژر بندېدو په خاطر د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. یوې لس کسیزې مخالف وسلوالې ډلې نن د پروان ولایت مربوطاتو کې له جګړې او وینې تویولو نه لاس واخیست او د ملي روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شوه. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې دغه ډله چې پخواني د ګلبدین د افراطي ډلې په ترکیب کې فعالیت کوو په درندو او سپک وسلو سمباله. د کابل ګارنیزیون په لویه قمندانۍ کې د وسلوال پوځ شاملو قطعاتو او د نظامونو نن هم د کابل ولایت په شاوخوا کې محاربوي او تشکیلي فعالیتونه وکړل. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د هغه فعالیت په نتیجه کې چې د لوګر ولایت د محمد آغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شو، یو شمېر افراطیون ځپل شوي او د هغو د BM یوه دستګاه او د BM 12 یوه دستګاه ورانه او د دښمن څو سنګرونه او د خښېدو ځایونه له منځه وړل شوي دي. قطعات او نظامونه د محاربوي اهداراتو لوړ سطحه لري او په سپارل شوي دندې په لوړ مورال او سرښندنې سره ترسره کوي. د وسلوال پوځ قطعاتو او د نظامونو پرون د هلمند ولایت مربوطاتو کې محاربوي فعالیتونه وکړل. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د دغه فعالیت په نتیجه کې 7 تنه افراطیون نیول شوي دي. دغه راز د دغه فعالیت په بهیر کې یو بې فاصله توپ او د ډول ډول وسلو په زرګونو ګولۍ ترلاسه شوي دي. د یو بل خبر له مخې د بغلان په ولایت کې د وسلوال پوځ د نشتو ضد تعاملونو د محاربوي فعالیتونو په نتیجه کې یو شمېر افراطیون ځپل شوي او 2 ماشینګانې او د وسایطو ضد 20 ماینونه د وسلوال پوځ لاسته ورغلي دي. د کندهار په ولایت کې د میشتو ځواکونو د کمین په نتیجه کې تېره شپه په افراطي ډلو پورې یوه مربوطه تروریستي ډله وځپل شوه او یو ځاني ونیول شو. د باختر اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د دغه فعالیت په نتیجه کې یوه اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شول او د دښمن په وسلو او مهماتو یوه نقلیه واسطه له منځه تلل شوې.
د ګلبدین او رباني د افراطي ډلو ترمنځ د خپلمنځي اختلافونو له امله وروستۍ هفتې کې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ او د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سخت نفوذ شوي دي. د باختر افراطي اژانس د پولیس څانګې د خبر له مخې د دغو نفوذ په نتیجه کې له دواړو خواو 7 تنه وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان شوي دي. د مولوي خالد د ابن ډلې په وسلو او مهماتو بار یو کاروان باندې په دې وروستیو وختو کې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ګلبدین افراطي ډلې لخوا برید وشو. د باختر د اطلاعاتي اژانس د پوځي څانګې د خبر له مخې د دغه برید له امله د کاروان مهمات او وسلې د ګلبدین د افرادو لخوا وژل شوي. په خبر کې زیاته شوې ده د مولوي خالد د افراطي ډلې افرادو د ګلبدین له افراطي ډلې څخه د غچ اخیستنې په خاطر د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان راستنېدو په سیمې باندې په درنده وسلو سره برید وکړ چې د هغه په نتیجه کې د ګلبدین د ډلې 3 تنه وژل شوي او وسله او مهمات یې د سیالې ډلې لاسته ورغلي دي. د تاس د خبري اژانس د خبر له مخې د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو وزارت رئیس یوري ګرمسکي پرون په مسکو کې د آنلاین مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ څرګنده کړه. د خلیج حالات د افغانستان د مسلې حل او د شوروي اتحاد ایران د اړیکو ځینې برخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر ولایتي او د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او د دغه هېواد د جمهور رئیس شخصي استازي ولادیمیر پیټروفسکي ترمنځ په تهران کې د شاه صدیق اولادي د خبرو د پاملرنې مرکز و. د ویل د دغه خبرو په بهیر کې شوروي لوري د خلیج د حساس پړاو په وړاندې خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ایراني لوري ته په خلیج کې د حالاتو د زیات مخنیوي په توګه ټولو پاتې فرصتونو د استفادې لپاره د شوروي ډیپلوماتانو د هلو ځلو په باره کې معلومات ورکړل. ګرمسکي زیاته کړه د افغانستان د ستونزو په ارتباط پیټروفسکي د افغانستان د حالاتو د سیاسي حل د یوې لارې لرلو ته د ایران د لوري پاملرنه جلب کړه. یادونه وشوه چې شوروي اتحاد د افغانستان د حالاتو د سولیز حل په خاطر د ایران دریځ ستایي. د شوروي اتحاد د هغو سرتیرو په ارتباط چې په افغانستان کې اسیر شوي دي ټینګار وشو چې د دوی د خوشي کېدو په خاطر هر راز مرسته به د شوروي د خلکو د مننې او قدردانۍ وړ وي. د شوروي اتحاد د پارلمان کمیټو او کمیسیونونو د دغه هېواد د بېلابېلو جمهوریتونو ترمنځ د یووالي د تړون په پیشنویس خبرې وکړې. ټاکل شوې ده د شوروي اتحاد د پارلمان د راتلونکې اونۍ په غونډه کې د یووالي د تړون طرحه وڅېړل شي. لیکوال ګریګوري اتاماکوک د دغې مسودې د وړاندې کولو په وخت کې ټینګار وکړ د دغه سند په برابرولو کې د مرکزي دولت او جمهوریتونو ترمنځ اړپېچونه په پام کې ونیول شي. خبرونه ختم شو.